بیا هم سلامونه کتونکو. په دې ویډیو کې تاسو درښایم چې د امریکا یو کالنی موقته اقامه یعنی ویزا نشو ورته ویلی، یو کالنی موقته اقامه چې په دغه ورځو کې ډېر خلک پرې خبرې کوي او ډېر خلک غواړي په دې په اړه پوه شي. نو غواړم چې دا ټوله پروسه درته تشریح کړم چې څوک کولی شي ورته اپلای وکړي، د کوم ځای نه اپلای کیږي او کومې فورمې ورته ډکیږي، څومره وخت نیسي، د کوم ځای نه اپلای باید وشي او اسناد باید چاته ولیږل شي، آیا ایمیل ته لیږل کیږي که نه لیږل کیږي، پوستخانې ته لیږل کیږي، کوم ادرس ته لیږل کیږي، څوک یې باید ولیږي، څومره مصارف پرې راځي، کومې فورمې ورته ډکیږي. نو دا ټول زه درته تشریح کوم، تر پایه زموږ سره پاتې شئ. تر ټولو لومړی دغه یو پروګرام د انفارمیشن فار افغان ناشنل اون پارول انټو د یونایټډ سټیټ کنه. تر ټولو لومړی درته وایم چې دغه ویزا څه قسم ویزا ده. دا یو کالنی موقته اقامه تاسو ته درکوي، دا کومه ویزا نه ده، صحیح ده. د یو کال دپاره تاسو ته موقته اقامه درکوي. نو دغه نه وروسته کله چې یو کال پوره شي، بیا 90 ورځې مخکې تاسو بیا دته اپلای کولی شئ چې یعنې دا تمدید کړئ یا ګرین کارت ته یا نورو ته. نو د دې ویزا په اړه څوک کولی شي اپلای ورته وکړي؟ ګورئ، هر څوک کولی شي چې اپلای ورته وکړي. anyone can apply. دغه ویزې چې دي دا اوس نوي نه دي اعلان شوي، دا پخوا مو د هغو کسانو لپاره، کوم کسانو چې یعنې خپل خپلوان به په امریکا کې ول، د واده لپاره به ورتلل یا کوم نورو موضوعاتو لپاره یا کوم مریض لیدنې لپاره یا د کوم بل هدف دپاره چې دوی خپل دلیل ورته وړاندې کوي او هغه دلیل د قبول وړ وي، یعنې که هر دلیل وي هر څوک کولی شي. دلته ګورئ anyone may request parole for themselves. هر څوک کولی شي یا بل څوک کولی شي چې ستاسو لپاره دا فورمه ډکه کړي او ستاسو لپاره د ویزا کارونه پر مخ یوسي. خو اوس داسې ویل کېږي چې لږ تغیرات پکې راغلي دي، یعنې پروسه یې لږ څه اسانه کړې ده. هغه کسان هم پکې شامل شوي دي چې ژوند یې په خطر کې وي او دلیل ولري چې یعنې زما دلته ژوند په خطر کې ده، زه غواړم چې د ویزا نه ګټه واخلم، امریکا ته لاړ شم. نو تر ټولو لومړی راځو چې څنګه اپلای ورته کیږي. په انټرنیټ ګوګل کې تاسو نوشته کوئ Humanitarian Parole for Afghans. صحیح ده، دغسې نوشته کوئ. د هغه نه وروسته ګورئ دا لومړنی سایټ چې ده USCIS.gov، دغه دولتي ویب سایټ ده او په دې کې د ټول معلومات رسمي دي. نو دلته بیکګراوند مخکې ما درته وویل چې دا ویزا څه ده، یعنې څه رقم کیږي. څوک کولی شي چې اپلای ورته وکړي؟ هر څوک کولی شي چې په خپل اپلای ورته وکړي یا بل څوک د هغه کس لپاره اپلای ورته وکړي، صحیح ده. کومې فورمې ډکیږي؟ اول 131 فورمه ډکیږي، دغه فورمه ده، صحیح ده. دا فورمې ته چې راغلی ګورئ دلته کولی شئ چې تاسو دا فورمه په دې باندې کلیک وکړئ، دغه فورمه ډکیږي. د دې فورمو ډکول مکمله طریقه زه تاسو ته تشریح کوم په نورو ویډیوګانو کې. که غواړئ چې د هغو ویډیوګانې موږ خپروو، د هغې خبرتیا ترلاسه کړئ، خبرتیا نوټیفیکیشن ترلاسه کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ هغه ګړنجی هم کلیک پرې وکړئ، آل کلیک وکړئ، تر څو تاسو زموږ د هر ویډیو خبرتیا ترلاسه کړئ، نوټیفیکیشن ترلاسه کړئ. نو دغه فورمه لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل، دا فورمه 100% باید تاسو ډکه کړئ، صحیح ده. دا څوک ډکوي؟ یعنې خپله هم کولی شي که یو کس ته مثلا په افغانستان کې د دې ویزا ته اپلای کوي، خپله کولی شي دلته خپل نوم ولیکي، دلته ادرس ولیکي او بله مهمه موضوع د ادرس په اړه ښه. دغه ادرس تاسو کولی شئ چې د امریکا ادرس هم پکې ورکوئ، ولې دلته بیا بل آپشن راځي چې د اسناد تاسو غواړئ کوم ځای ته ولیږئ. ګورئ where do you want these travel documents to send to the US address. نو ولې افغانستان کې اوس پوستخانې نشته، که امریکا ورکوي هم مشکل نه لري، که خپل د افغانستان ادرس ورکوي هم مشکل نه لري. د فورمو په اړه زه تاسو ته ویډیو جوړوم او اپلوډ کوم. نو دلته لکه ما چې ویلي چې خپله هم کولی شئ اپلای ورته وکړئ. د افغانستان لپاره دغه دوه کټګریان، دا دوه اپشنونه، یعنې دا دوه اپشنونه تاسو کولی شئ انتخاب کړئ په دغو دوو کې. د افغانستان کې چې اوس کوم کسان دي یعنې غواړي ژوند یې په خطر کې وي یا کوم بل هدف لپاره ځي، که خپله اقامه یا ویزه څه نه لرئ، نو تاسو بیا دغو دوو نه کولی شئ ګټه واخلئ. دغه یو ده چې مثلا ته خپله دا فورمه ډکوې، دلته بیا خپل نومونه لیکې، صحیح ده، خپل ادرس خپل نوم نوشته کوې. او که یو بل کس یعنې تاسو خپل خپلوان دی په امریکا کې، هغه غواړي تاسو ته دا فورمه ډکه کړي، ټوله پروسه درته پر مخ یوسي، صحیح ده. بیا په دې باندې کلیک کوئ I am applying for an evidence parole documents for person who is outside the United States. یعنې زه غواړم چې دغه کس لپاره دا فورمه ډکوم چې هغه د امریکا نه بهر ده او زه له هغه سره همکاري کوم. بیا په هغه شرط دلته خپل نوم لیکي، هغه امریکا کې چې کوم ستاسو کس ده، او دلته بیا ستاسو نوم لیکي چې تاسو کوم کس راغواړئ. دلته تاسو کس نوم لیکي، بیا دلته تاسو یعنې غوښتونکي ویزا نه ګټه اخیستونکي تاسو
د فورمه ستاسو لپاره ډکیږي. بیا دلته ستاسو مشخصات لیکي، نور ټول خپل مشخصات لیکي. خو زه ویډیو نه اوږدوم، بیا د دې په اړه زه تاسو ته د فورمو په اړه تاسو ته جداګانه ویډیو جوړوم. صحیح ده. او دویمه فورمه چې ورسره ډکیږي دغه فورمه ده 912 په هغه شرط کې تاسو ډکوئ کله چې تاسو د دې فیس نه تاویلوي. دا چې دا فی ویور فورمه ده، یعنی د تاسو د فیس د معافیت فورمه ده. د یادونې وړ ده چې د تاسو لپاره کومه اپلای چې کوم کس کوي هلته باید تاسو ته فیس تحویل کړي. یعنې دا ویزې رایګان نه دي، دا اقامې رایګان نه دي، فیس لري. هره کټګوري ځان ته فیس لري. خو هغه کټګوري زه درته وایم چې په افغانستان کې افغانان پیزي او ډېر ورته ضرورت لري، لکه چې ژوند یې په خطر کوي او داسې موضوعات ورته وړاندې کوي. د هغو لپاره فیس چې دا $550 فیس باید تحویل کړي. فیس څنګه تحویلیږي؟ دلته یو بله فورمه ده. لومړی راځو دلته، یعنې ټولې فورمې څنګه پیدا کوو؟ دغه فورم باندې کلیک وکړئ. فورم باندې چې کلیک وکړو، په فورم باندې چې کلیک وکړو بیا دلته آل فورمز کنه، نو کله چې فورم باندې کلیک وکړو دلته استاد کولای شي هغه فورمې سرچ کړي. کنه زه ټولې فورمې تاسو ته بیا لینک کې ماچوم، کومې فورمې په کار کې ګوري. ښه، یو د فیس لپاره فورمه ډکیږي 1450 آی نه فکر کوم جی ده 1450. دلته مو نوشته کو سرچ کړئ، فورمه درته راغله. ګورئ ښه، اترایزیشن فور کریډیټ کارت ترانزیکشن، یعنې دغه فورمه ده. ښه، 1450 د دغه له لارې تاسو کولی شئ هغه پیسې تحویل کړئ. هغه کومې پیسې چې تحویلوئ د ویزا په برخه کې، یعنې دا فورمه زه تاسو ته خلاصه کړم. دغه فورمه ده. ښه، په دې کې څه لیکل کېږي؟ فقط خپل نوم، آدرس، سیټي، دغه نه وروسته ماسټر کارت باندې کوم نوم راغلی، د ماسټر کارت نمبر، تاریخ ایکسپایر او میاشت، دغه نه وروسته پیسې دلته نوشته کوي. دا مو چې ډکه کړه، دغه نه وروسته بیا دام د 101 سره اټاچ کوئ، پرنټ کوئ. سمه ده. بیا بله کومه فورمه په کار کېږي؟ بله که چېرته تاسو غواړئ چې هغه پیسې ورنه کړئ، دغه جی 1450 فورمه که تاسو نه ډکوئ او د پیسو توان نه لرئ، تاسو پیسې نشئ ورکولی، بیا تاسو څه کوئ؟ دغه فورمه د فی معافیت فورمه ده. ښه، بیا د ماسټر کارت فورمې ډکولو ته ضرورت نه لرئ. دغه فورمې ته جی 1450 فورمې ته تاسو ضرورت نه لرئ چې دا ډکه کړئ. بیا تاسو تنار دغه ډکوئ. صحیح ده. اول دا ډکوئ، که پیسې نه تحویلوئ بیا دا فورمه ډکوئ. ښه، دا فورمې باندې هم همداسې کلیک کوو. زه لږ درته خلاصه کړم چې دا فورمه څنګه ښکارېږي. دا فورمه چې ده په دې کې هم همداسې ټول معلومات دي چې یعنې تاسو کومه کټګوري کې پیسې لرئ که نه لرئ، څه رقم حساب هم د مکمل. خو که دغه انتخاب کړئ لږ اسانتره ده. ښه، فاینانشل هارډشپ. د دغو مکمل ټولو فورمو زه تاسو ته مکمل ویډیو ډکوم. خاص یو مثال درته وایم. صحیح ده. په دې کې بیا تاسو کوم پارټونه ډکوئ، که هر بخش تاسو انتخاب کړئ دلته درته واضح کړي دي. ښه، چې کوم پارټ باید ډکوئ. که دا انتخاب کړئ پارټ 2 نه تر 4 پورې ډکوئ او نه تر 10 پورې ډکوئ. صحیح ده. کولی شئ 3 اپشنونه انتخاب کړئ، 2 انتخاب کړئ، یو تنه انتخاب کړئ. کار څومره انتخاب کړئ ټول وضاحت باید ورکړئ لکه دلته چې لیکل شوي دي. صحیح ده. نو دا یو که انتخاب کړئ تاسو 2 نه تر 3 پورې پارټ ډکوئ، دغه نه وروسته بیا 6 نه تر 10 پورې دا پارټونه ډکوئ. دا ستاسو مربوط کېږي، یعنې د دې بخش مربوط کېږي، د دې کټګوري مربوط کېږي. صحیح ده. دا ټول مکمل زه ویډیوګان درته تشریح کوم، درته نشر کوم. تاسو نه هیله کوم زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شریک کړئ. د نه وروسته بیا څو فورمې شوې چې تاسو ډکوئ. آی 101. صحیح ده. بیا د فی معافیت که چېرته فی نه ورکوئ، که فی ورکوئ بیا جی 1450 فورمه ډکوئ. صحیح ده. دا مو چې ډکې کې درېیمه فورمه ستاسو د سپانسرشپ فورمه ده. صحیح ده. کومه فورمه؟ سپانسرشپ فورمه چې تاسو ته په امریکا کې ستاسو یو کس باید اوسي او هغه دا فورمه باید تاسو ته ډکه کړي. ستاسو سپانسرشپ یعنې ستاسو ضمانت یا ستاسو د پیسو، یعنې هغه ستاسو ضمانت کوي هر اړخیز چې یعنې د دې پیسې ټول مالي مصارف زه خپله ورکوم، هغه ضمانت باید هغه کس وکړي. صحیح ده. دا تاسو ضمانتي کس هم ضروري ده. باید تاسو یو کس په امریکا کې ولرئ. او وروسته بیا تاسو ته تشریح کوم چې دا فورمې چېرته لیږل کېږي. نو تاسو باید یو ضمانتي کس هم په امریکا کې ولرئ چې آی 114 فورمه تاسو ته ډکه کړي. آی 114 فورمه څنګه ډکېږي؟ په دې کې ډېر کم معلومات ستاسو خپل کېږي، یعنې تاسو خپله د ویزا نه ګټه اخیستونکي یاستئ. صحیح ده. دا بیا ستاسو سپانسر ده، ضمانتي ده. په امریکا کې هر څوک کولی شي ستاسو ضمانت وکړي، یعنې داسې نه ده چې تا ورور یا پلار یا خور یا کورنۍ څخه وي، که بل څوک وي، ما انډیوالان وي، ملګري وي،
غواړي چې تاسو سره همکاري وکړي په دې بخش کې، هغه کولی شي دا فورمه درته ډکه کړي. دلته خپل نوم لیکي، فامیلي نوم لیکي، د هغه نه وروسته ادرس لیکي، بیا میلینګ ادرس ته، بیا د هغه نه وروسته فیزیکل ادرس ته، بیا خپل مشخصات ورکوي، سوشل سکیورټي نمبر او دا ټول. مخکې مې درته ویل چې دغه فورمو مکمل زه تاسو ته تشریح کوم. 8 صفحې فورمه ده. فورمې مې چې ټولې ډکې کړلې، مثلا آی 111 فورمه ده، صحیح ده. بیا د فی معافیت فورمه ده آی 912، صحیح ده. که فیس ورکوي بیا د ماسټر کارت جی 1415 فورمه ډکوي، صحیح ده. هغه ماسټر کارت هم باید د امریکایي بانک نه ایشو شوی ماسټر کارت وي، چک له لارې هم ورکولی شي. د هغو لپاره جدا فورمې دي، ماسټر کارت جدا فورمې دي. هره فورمه چې که تاسو غوښتله فقط دلته راځئ، فورم باندې کلیک کوئ، دا ټولې فورمې تاسو اخیستلی شئ. ښه، فورم باندې چې کلیک وکړو، د هغه نه وروسته آل فورمز کې دلته لیکلی شي هره فورمه چې وي. رښتیا چې یو بله فورمه هم زه تاسو ته وښیم، ای نوټیفیکیشن فورمه ده. ښه، ای نوټیفیکیشن فورمه هغه د هغه لپاره پکار کېږي چې تاسو ته انټرنیټ نوټیفیکیشن رسېږي. د انټرنیټ له لارې تاسو خبرتیا ترلاسه کوئ. کله چې ستاسو هغه ویزا تایید شي یا کوم اپډیټ پکې راشي، تاسو ته راستن ایمیل ته خبر راځي یا ستاسو موبایل ته میسیج راځي. هغه فورمه زه تاسو ته وښیم 1145 په نوم باندې ده. ښه، 1145 ای نوټیفیکیشن اسانه ډکېږي. دا هم ګورئ. ښه، ای نوټیفیکیشن of applicant use this form to request a text message or email when USCIS accepts your form. یعنی که هر کله چې تاسو فورمونه قبول شي، دا فورم هم تاسو کولی شئ ډکه کړئ. ښه، نو څو فورمې شوې ټولې؟ ښه، یوه فورمه آی 111، یوه فورمه 912، بیا یوه فورمه ای نوټیفیکیشن ورسره ډکه کړئ 1145، یوه فورمه آی 114. د هغه نه وروسته دا ټولې فورمې تاسو کوم ځای ته لیږئ؟ اکثره کسان وایي چې دې ایمیل ته یې ولېږئ. دا اشتباه ده، دې ایمیل ته فورمې نه لیږل کېږي، صحیح ده. دې ایمیل سره د دې هدف څه ده چې دوی ورکړی؟ دا د دې لپاره نه ده چې تاسو خپل اسناد ورولېږئ. دا ایمیل یادوم. دلته ګورئ، ښه واضح لیکل شوي دي. ښه، دا لیکلی دي چې مثلا که تاسو چېرته اپلای کړی وي د ویزا ته او خپل ځای ته هم تغییر ورکړی وي، کوم بل ملک ته تللي یاستئ، دریم ملک ته لکه پاکستان یا تاجکستان کوم بل ملک ته تللي یاستئ، تاسو د ویزا پروسس جریان کوي، نو تاسو زموږ دغه ایمیل ته ژر تر ژره خبر راکړئ. یعنی موږ ته یو جواب راولېږئ چې موږ دې ملک ته راغلي یو، موږ ته یو پیغام راولېږئ چې موږ دې ملک ته راغلي یو. دا ایمیل فقط د دې لپاره ده چې تاسو که چېرته خپل موقعیت ته تغییر ورکړی وي او تاسو دې ایمیل ته خپل موقعیت ورلېږئ، خبر ورکوئ. د هغه نه وروسته دغه ټولې فورمې چې ما درته تشریح کړې 4 فورمې کېږي: آی 111، آی 912، آی 114 او د انټرنیټ نوټیفیکیشن که غواړئ اپشنل د هغه هم که غواړئ ډکی کړئ جی 1145. دا ټولې فورمې تاسو دلته لیږئ. ښه، ایمیل ته نه لیږل کېږي. او بله خبر درته وکړم چې د افغانستان پوستخانۍ کار نه کوي. د افغانستان نه ډېر مشکل ده چې تاسو د خپل اسناد ولېږئ. ښه به وي چې دریم ملک نه تاسو خپل اسناد ولېږئ. مثلا که هر ملک کې تاسو پوستخانۍ ته لاسرسی لرئ، هغه ته د خپل اسنادونه فورمې ډکې کړئ، چې ډکو مې کړلې هغه ته یې ولېږئ واتساپ له لارې، په هر طریقه تاسو لیږلی شئ، ایمیل له لارې. دا ټولې ډکې کړئ. دا فورمې باید دغه د امریکا ټکساس ایالات د پوسټ باکس آفیس ته ولېږل شي. ښه، دغه پوسټ آفیس باکس نمبر دی، دغه ته ټکساس د لاس کې هم شته، ټکساس په دې ښار کې هم شته، صحیح ده. باید ستاسو اسناد دې ادرس ته ولېږل شي. د ایمیل له لارې نه کېږي، آنلاین بله طریقه نه لري. دا باید پرنټ شي. پرنټ نه وروسته یو پاکټ پرې جوړ شي. پاکټ په سر باندې باید څه ولیکل شي؟ ښه، دلته لیکلی دی رایټ افغان هومانیټریان پارول. پاکټ په سر باندې که چېرته تاسو خطر کې یاستئ، افغانستان نه ورته اپلای کوئ، دا اوس موضوع دپاره، یعنې پاکټ په سر باندې باید تاسو دغه ولیکئ. په هغه پاکټ کې ستاسو دا فورمې پرنټ شوي وي، امضا شوي وي، صحیح ده. افغانستان پارول باید پرې ولیکل شي. که چېرته غواړئ چې پروسه مې چټکه شي، نو بیا اکسپیډایټ پرې ولیکئ. نو دا ټول هم چې پرې ولیکل، بیا دغو ادرسو ته لیږل کېږي. امریکا کې که ستاسو سپانسر وي، نو ښه ده چې هغه ته ووایئ دا فورمې ډکې کړئ، دلته خپل هغه ته ورولېږئ، هغه د پرنټ کړي، پاکټ دې جوړ کړي، پاکټ په سر باندې د همدغه ولیکئ افغانستان هومانیټریان پارول. دغه نه وروسته ورولېږي. لیږلو نه وروسته بیا څه کېږي؟ ښه، بیا تقریبا 2 هفتې یا 3 هفتې نه وروسته که ای نوټیفیکیشن تاسو فعاله کړی وي، تاسو ته د ایمیل له طریقه هم خبرداری راکول کېږي. تاسو خبرېږئ، نوټیفیکیشن درته راځي چې تاسو اسناد قبول شول یا که کوم مشکلات لري. نو که قبول شوئ، بیا څه کېږي؟ ښه، if parole is authorized، یعنې که چېرته تاسو قبول شوئ، بیا د هغه نه وروسته تاسو سره په افغانستان کې دوی وایي چې اوس حالات چې دي زر تر ژره تغیر کېږي. یعنې موږ د دقیق کوم څه نشو درته ویلی، خو موږ تاسو سره په تماس کې کېږو، ویل چې زموږ سفارت هم نشته او دلته بعضې مشکلات دي. نو موږ خپل ټول کوشش کوو چې تاسو افغانستان کې
کې تاسو سره موږ همکاري وکړو، خو بیا هم امکان لري چې تاسو دریم ملک ته د انټرویو لپاره وغوښتل شئ، هلته تاسو انټرویو شئ او بایومټریک شئ. کله چې تاسو وغوښتل شئ تاسو باید فرم DS 160 هم ډک کړئ. کله چې تاسو اسناد قبول شي تاسو انټرویو ته وغوښتل کیږئ، دریم ملک ته د ویزا لپاره وغوښتل کیږئ. د هغه نه وروسته after arrival in the United States یعنې کارونه مو ټول خلاص شول، تاسو چې امریکا ته ورسېدئ هلته بیا تاسو سره څه کیږي؟ هلته تاسو ته په دروازه کې فقط یو فرمه درکول کیږي، یعنې دا ویزا نه ده، موقته یو کالنی اقامه ده. صحیح ده؟ یو فرمه درکول کیږي، دا ثابتوي چې تاسو قانوني توګه داخل ته راغلي یاستئ او دا ستاسو اجازه نامه ده. تاسو یعنې کار نشئ کولی په دې موقته اقامه باندې. د هغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې د کار اجازه واخلئ. د کار د اجازې لپاره باید تاسو I-215 فرمه ډکه کړئ. صحیح ده؟ دا فرمه فکر کوم چې 2 میاشتې یا 2 نیمې میاشتې کې دا تاسو ته اپروول کیږي، تاسو ته سوشل سکیورټي کارت نمبر درکوي. وروسته له دې چې تاسو دغه عریضه ورته نوشته کړه او د کار اجازه مو واخیسته، بیا تاسو C او 11 کټګوري کې تاسو کولی شئ چې کارونه وکړئ. وروسته له دې چې تاسو ته سوشل سکیورټي نمبر درکړي، هغه هم چې واخیستله بیا کولی شئ تاسو ګرین کارت او یا نور ویزا او دغو ته هم اپلای وکړئ د دغو فرمو په ډکولو سره. I-130 یعنې کله چې تاسو هلته ورسېدئ. صحیح ده؟ د هغه نه وروسته بیا تاسو 9 ورځې یا 3 میاشتې مخکې تاسو باید عریضه ورکړئ د دې د تمدیدي لپاره، یعنې تاسو تمدیدولی شئ. صحیح ده؟ ګرین کارت ته عریضه کولی شئ، نور ویزاو ته عریضه کولی شئ، خو مخکې له دې چې تاسو دا اقامه اکسپایر شوي وي. نو ملګرو په دې هیله چې پوه شوي یاستئ، بیا هم که کومه غوښتنه پوښتنه لرئ کمنټ کې راته لیکلی شئ. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشئ. زموږ چینل یو معلوماتي چینل ده، موږ اکثرته بعضې معلوماتونه خپرو د خپل افغانانو ورونو لپاره که په هر بخش کې وي. نو زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشئ تر څو زموږ د معلوماتي ویډیوګانو خبرتیا ترلاسه کړئ. مننه.